زه دا وایم چې دا خو لا ډېره درنه خبره ده. زموږ په دین کې د قرآن کریم تلاوت ډېر ثواب دی. پر یو حرف باندې الله تعالی 10 نیکي ورکوي او په ټولو اذکارو کې د قرآن کریم تلاوت بهترین ذکر دی. او د قرآن کریم ثواب او د تلاوت ثواب الته ډېریږي چې سړی د قرآن کریم تلاوت په زوره کوي. نو بیا در سوکه ویلو په زوره تلاوت د قرآن کریم ډېر ثواب. لیکن که چیرې یو سړی په داسې ماحول کې دی، هغې په جومات کې اوسېږي، هغې په کور کې اوسېږي، سهار وختي راکښېناستی، نو بیا دی تلاوت په داسې شان باندې کوي چې د نورو انسانانو په هغې باندې خوب خرابېږي. یا دی په جومات کې طالب دی، په جومات کې د نورو طالبانو په هغې باندې خوب خرابېږي. یا دی د تبلیغي جماعت سره راغلی دی، بس د شپې شوق ور ولاړ سو چې زه خو د قرآن کریم تلاوت کوم، نه د چا د خوب پروا ساتم نه د بل څه، بس ماته الله تعالی ثواب راکوي. ګوره دا ثواب نه دی، دا ګناه ده. بیا د قرآن کریم پر تلاوت باندې الله تعالی دته ثواب نه ورکوي، د قرآن کریم پر تلاوت دته ګناه ورکوي، او دی د معاشرت مخالفت کوي، او دی د دین مخالفت کوي، او دی مسلمان ته تکلیف ورکوي، او د مسلمان د تکلیف رسولو ګناه به الله تعالی دته ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د تهجد لمونځ دا واجب ولو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا په خاطر باندې الله تعالی زموږ او تاسو سره اسانی وکړه، پر موږ تاسو واجب نه دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد لمونځ نه قضا کوي، همیشه به کوي. خو لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تهجد کې در ټولو څه زیات تاسو د هغې سیرت وګورئ، هغې به احتیاط دا کوئ چې زما د کور د زنانې سترګې راروڼې نسي، چې زه به د تهجد لمانځله په داسې شکل پورته کېږم، زه به د تهجد لمانځله په داسې آرام، په داسې خفیه او پټه طریقه باندې ولاړېږم، او زما په حرکاتو کې به داسې سوکوالی او سکونی چې زما د یو حرکت په خاطر باندې زما د کور د زنانې سترګې راروڼې نسي. نن دې موږ الله تعالی معاف کړي، نن خو زنانه موږ داسې بولو لکه د لاس شی، چې په عامه معاشره کې د مینځ سره خلک داسې زندگی نه کوي لکه د زنانې سره چې کوي. بس هغه د لاس شی بولي، که د دې خوب خرابېږي، که دا د شپې پر ما راکښېني، او که دا د شپې زما خدمت کوي، که دا د ورځې زما خدمت کوي، دا داسې زه بولم لکه د خدمت لپاره چې ما په پیسو رانیولي. لیکن هغې ته الله تعالی آزاد د زندگی ورکړې ده، د هغې دپاره خپل حقوق دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په تهجد په وخت کې د دې ډېر خیال ساتي چې زما په یو عمل باندې زما د کور د زنانې خوب خراب نسي. دې ته ویل کېږي معاشرت، او دې ته ویل کېږي د دین حقیقت، او دې ته ویل کېږي د اسلام بنیاد، او دې ته ویل کېږي د دین اصل الاصول، چې سړی به په زندگی کې په معاشرت باندې ډېره زندگی تېروي، او معاشرت د دې دین یو حصه ده، او معاشرت د دې دین یو بنیاد دی. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت. شیخ مولوی اکرم الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره